د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو. د قوشتېپې کانال پروژه چې د روان کال د حمل میاشتې په 10مه نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند په هڅو او مشرۍ پرانیستل شوي کارونه یې تر ډیره بریده پر مخ تللي دي. د قوشتېپې کانال پروژې کارونه چې د روان کال له حمل میاشتې را په دې خوا پیل شوي په چټکۍ سره مخ پر وړاندې روان دي. د 1401 لمریز کال د عقرب میاشتې پورې د دې پروژې چارې تر ډیره بریده پر مخ تللي دي. د ملي پراختیا شرکت د مسؤلینو په وینا اوس مهال د پروژې چارو چټکتیا په موخه د کارګرانو او ماشینرۍ په شمیر کې زیاتوالی راوستلی. دوی وایي چې همدا اوس د یاد کانال په چارو کې له 3000 زیات کسان په کار بوخت دي او 2238 ارادي ماشینري د پروژې چارې مخ ته وړي. د یاد کانال د سربند چارې تر ډیرې اندازې پر مخ تللي دي. د پروژې د مسؤلینو په وینا چې تر دې مهاله له 22 میلیونو متر مکعب کیندنکاري تر سره کړې ده. د کارونو د ښه کیفیت او مدیریت په موخه د قوشتېپې کانال د رغېدو چارې وخت پر وخت د اسلامي امارت د مسؤلینو او د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ او تخنیکي ټیمونو لخوا څارل کیږي. د شنو فصلونو شال جوړوو، د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو.